أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. په دغه شپه چې مسلمانان په عدوة الدنیا کې دي، د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسوه چې مسلمانانو ته یې یو څه اسانتیاوې جوړې کړې، چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران واوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودې او اوبو ته یې ضرورت درلودی، نو الله عز وجل دونه باران پر واوراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي. نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه، ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران واورېدی چې ریګن مځکه په سخته او کلکه سوه او تګ پر اسانه سو. خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډېر شدید باران و چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړه. کفار تر میدان جنګ پورې په خټو کې ولاړه، چې په خټو کې تګ کول سخت او مشکل دی او سړی ستړی کوي. نو کفار د جنګ و منطقې ته ستړي او هلاک ورسېده، او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران و. د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تګ پر اسانه سو. او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالبه سو. په دغه شپه ټول بیده سوه، دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوسا سي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه راباندې غالبه سو چې بیده به سوم او توره به مې د لاسه څخه ولوېده. او دغه کیفیت چې توره به مې د لاسه څخه ولوېده 7 واره راته پېښ سو. نو ټول مسلمانان بیده سوه، حتی پیردار یې هم بیده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغې شپې کیفیت د سورة الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در په یاد کی چې الله جل جلاله پر تاسې د خوب حالت راوستی، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو. دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسې د امن او تسکین دپاره وه، او الله جل جلاله د اسمانه اوبه در باندې نازلې کړې چې په دغه اوبو مو پاک کړي او ستاسې څخه د شیطان نجاست لرې کړي او ستاسې په زړو کې قوت در واچوي او په هغه اوبو سره ستاسې قدمونه ټینګ کړي، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه وه، تګ پر سخت او مشکل و، خو په دغه باران ټینګه او مضبوطه سوه. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي کومک سره برابرېده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیابه سي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه وه. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر رهي کوي چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبو ته ورسیږي، او کفار دې ته نه پرېږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تېر ماخوستن کې د بدر د هغه نږدو اوبو سره واړول. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندې ودرېدی او ویې ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول، الله عز وجل امر کړی چې دلته واړوه؟ موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو؟ او که دا جنگ دی، دلته چم، حیله او فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا جنگ دی، دلته حیله او فکر پکار دی.
حباب رضی الله تعالی عنه وویل نو دا ځای د اړولو دپاره مناسب نه دی. موږ باید د هغه څاه سره واړوو چې هغه و قریشو ته نږدې دی او د شاوخوا نور څاهان باید ټوله پټ کړو چې په دې منطقه کې بل څاه نسي پاته. نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل دا ښه فکر دی او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر سره د دغه ځای څخه بار سوه څو و هغه اوبو ته ورسېده چې و دښمن ته نږدې وې. نیمه شپه وه چې دلته یې واړول. کم څاهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې وه هغه یې ټوله پټ کړه بې له دغه د دوی د څاه څخه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې د دغه څاه سره د اوبو یو حوض جوړ کړي او د اوبو یې ډک کړي ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکښل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي. نو یې نږدې و دغه څاه ته حوض جوړ کړي او د څاه څخه اوبه راکاږي حوض په ډکوي تر څو چې حوض یې د اوبو ډک کړي. پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړي چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قیادت دپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی وي. نو ویل یا رسول الله حالات خو دغسې دي چې ته وینې یعنې دغه دوی اوس د جنگ سره مخامخ یو او زموږ مسلمانانو وروڼه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دي پاته سوي چې ستا د امره څخه یې مخالفت کړی وي. هغو دا فکر کاوه چې ته قافلې ته وروځې دا یې په فکر کې نه وه چې جنگ دې پیښ سي. قسم په الله که دوی په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې دوی به نه وای پاته سوي. نو اوس که ستا خوښه وي آیا ستا دپاره یوه منا چې په عربي کې عریش ورته وایي نکو جوړه چې ته په هغه کې یې او د سپرېدو دپاره به هم اوښه درته ودروو او بیا به موږ د دښمن سره مخامخ سو. که موږ په جنگ کې کامیابه سو دا هغه شی دی چې موږ په خوشحاله کیږو او که حالات د دغه څخه مخالف وه یعنې د شکست حالت وو پر اوښ به سپور سې د هغه قوم سره به یو ځای سې چې زموږ تر شا پاته سوی دی. هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې نوی زیات او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هېڅکله به نه وای پاته سوي نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد در سره کوي. ورونو د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه و راوتلي. د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه او بیا نو مسلمانانو پر یوه لوړه غونډۍ چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې و او د جنگ میدان تر لاندې و د رسول الله صلی الله علیه و وسلم دپاره عریش جوړ کړي او د انصارو د ځوانانو څخه یوه ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې دپاره ودرېده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل لشکر د جنگ دپاره جوړ او آماده کړي. بیرغونه یې تقسیم کړه او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي او هلته یې په خپل لاس سره و ځینو ځایو ته اشاره کول او ویل به انشاء الله سبا د فلاني د وژلو ځای دغه دی او د فلاني د وژلو ځای دغه دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم د یوې درختې د تنې سره شپه په لمانځه تېره کړه او مسلمانانو هم شپه په آرامه چې زړونه یې د اطمینانه ډک وه تېره کړه. ځانونه یې یو څه هوسا کړه او دا یې امید و چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالۍ زیري په خپلو سترګو ویني. دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د 2 کال د روژې د میاشتې 18 شپه وه. مګر قریشو دغه شپه په عدوة القصوا په هغه خپل ځای کې تېره کړه. اوس چې سهار سو د قریشو جنګي ډلې یا ټولۍ یوه په بله پسې بدر ته راغلې.
ویلې ده چې اوبه نسته. نو یو څو نفره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحوض ته د اوبو څښلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدئ چې اوبه وڅښي. هر چا چې د دغه حوضه څخه په دغه ورځ اوبه وڅښلې هغه ټوله په دغه ورځ په جنګ کې ووژل سوه، بې له حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل سو، او په وروسته کې بیا ایمان راوړی او ښه صادقه مسلمان سو. کم وخت چې به دغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کړي، نو بیا ویل قسم مې دې په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کم وخت چې قریش سره ځای پر ځای سوه، نو یې عمیر ابن وهب ولېږئ چې ولاړ سه د مدینې منورې د لښکر معلومات وکړه چې څو نفره به وي. عمیر هم پر آس پور سو، شاوخوا په منطقه کې وګرځېدی او بیرته لښکر ته راغلی. ویل د مدینې لښکر زیات او کم پکښې 300 نفره دي، مګر تاسې ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځینې خو بیا کمین نه وي نیولی، یا خو بیا د کومک دپاره څو نفره نه وي پټ کړي. بیا پر آس پور سو او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی، خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریشو ته راغلی او ورته ویل شی مې نه ولیدی، مګر یا معشر القریش، دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره سته او نه د خلاصېدو ځای لري بېله د دوی د تورو څخه. نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه د یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسې څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسې کې د دوی په شمېر خلق ووژل سي، بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ ورونو. د عمیر ابن وهب د خبرو مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بې له تورو نوره اسلحه نسته، او جنگ هم پر دشت او میدان دی، د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس به جنگ در سره کوي، او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي، تاسې تر هغو د دوی څخه یو نفر نسئ وژلی چې په تاسې کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسې کې دونه نفر ووژل سي لکه د دوی شمېر، بیا نو ستاسې دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کیږي. چې د عمیر د خبرو مقصد دا سو چې جنگ پرېږدئ او درځئ. دلته نو د ابوجهل پر ضد یوه بله معارضه هم راپورته سوه چې غوښته یې د مکې لښکر بې له جنګه بیرته مکې ته ولاړ سي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابوالولید، ته د قریشو مشر او سردار یې، په دوی کې ستا امر چلیږي. آیا د داسې خیر اراده لرې چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي؟ عتبه ویل هغه خیر څه شي دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر څه شي او د څه دپاره وژنو؟ موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه سوه. نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر که او د عمرو بن الحضرمي دیت پر خپله غاړه واخله. عمرو بن الحضرمي هغه سړی و چې په سریة النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنګ څخه خلاص که. عتبه ویل دا کار مې وکړي، زه د هغه د دیت او هغه مالو ضامن یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یوه حکیم ته وویل ته و ابن حنظلیه ته ورسه. حنظلیه د ابوجهل مور وه، یعنې ته و ابوجهل ته ورسه، ځکه زه پوهېږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبوره کوي بې له ده څخه. حکیم د ابوجهل پر طرف ورهي سو او عتبه ابن ربیعه په خلقو کې ودرېدی. ویل یا معشر القریش، په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سئ، څوک وژنئ؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژنئ. او چې دوی مړه کو، بیا نو څه پیښیږي؟ هغه دا پیښیږي کم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ سو، بیا به هر یو د ورور و قاتل، د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی، او سبا به په مکه کې ما ته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري، او یو د بل څخه به مو بد راځي. نو مکې ته درځئ، محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره پرېږدئ. که هغو ووژي، دا هغه شی دی چې تاسې یې غواړئ. حکیم ابن حزام چې ابوجهل ته ورغلی
هغه خپله زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابوالحکم زه و تا ته عتبه د دغه مسئلې دپاره رالیږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي، نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و وسلم په مابین کې فیصله نه وي کړې. او عتبه په دې سبب تګ غواړي چې په مسلمانانو کې د ده زوی دی. مقصد یې حذیفه ابن عتبه و او هغه پخوا لا مسلمان سوی و او هجرت یې کړی و. ورونو، د مکې د سردارانو د هر یوه کوښښ دا دی چې دی د ټوله مکې مکرمې عمومي مشر سي، ځکه مکې مکرمې یو عمومي مشر نه درلودی. هو د قریشو مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی، خو یو عمومي مشر نسته. نو اوس د مشرتوب دپاره موقع برابره ده او هر یو کوښښ کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکاره کړي. او ابو جهل د مشرتوب دپاره موقع پیدا کړ، ځکه خلق د جنگ یا تګ دپاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبېرېدی چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالبه نسي. نو یې ډېر ژر عامر ابن الحضرمي راوغوښتی. عامر ابن الحضرمي هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل سو. یعنی عامر د هغه عمرو ابن الحضرمي ورور و چې د عبدالله ابن جحش د سریې د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل سوی و. او اول هغه سړی و چې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی و. قصه یې مخکې بیان سوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې راوغوښتی او ورته ویل یا عامر، عتبه چې ستا حلیف هم دی غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوځي او ستا د ورور کسات او بدله پرېږدي. او ته اوس په خپلو سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلی سو، نو ولاړ سه د خپل ورور د بدلې اخیستلو بیان وکړه. عامر هم واقعا خفه سو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کېږي. نو د لښکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چغې وهي وا عمره وا عمره، ځکه د ورور نوم یې عمرو و. او ویل زما د ورور انتقام پرېږدئ او تاسې ځئ. په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښې. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سوه. او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله سوه. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالبه سوه. کم وخت چې مشرکان د عدوة القصوا څخه رابار سوه او تر غونډۍ راواوښته او دوو لښکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل الهي دغه قریش دی په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دشمني کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم عتبه ابن ربیعه په قریشو کې ولیدی چې پر سره اوښ سپور و، ویې فرمایل که د قوم په یوه نفر کې خیر وي هغه به د دغه سره اوښ په خاوند کې وي. که د ده خبره منلې وای سمه لار یې ورښول. اوس نو دواړه لښکره د عدوة الدنیا او عدوة القصوا په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغوله سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر وکړي چې لښکر دې ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لښکر یې د پخوانیو جنګو پر طریقه چې لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی نه کوي جوړ. ورونو، تر دې د مخه چې به همیشه جنګونه کېده لښکر به پر 5 حصو ویشل کېدی: مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مګر رسول الله صلی الله علیه و وسلم داسې ونه کړه، بلکې د ټول لښکر څخه یې یو قطار جوړ کړي. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکر صف برابروي یوه عجبه واقعه پیښه سوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لاس کې یوه لښته وه او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یوه سړي راغلی چې نوم یې سواد و او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وویل سم ودرېږه یا سواد، او تر ده تیر سو. د هاخوا چې پر راغلی بیا هم سړی
تر سب یو څه د باندې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی پر نس په لښته وواهه او ویل په سب کې ودرېږه یا سواد. سړي عجبه خبره وکړه، ویل یا رسول الله خوږ دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپله بدله غواړم، لکه څرنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو لښته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې پر دا نس ووهه. خدای وای خوږ دې کړم، خپله بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وایي سړی ته څه وایې، دا رسول الله دی. سړی وایي هو دا منم، خدا بیا زما حق دی، خوږ یې کړم بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا د ده حق دی. لښته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لڅ کړي، ځکه د هغه سړي نس لڅ و. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نس یې مچ کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې سو او ویل یا سواد دا څه کار و چې تا وکړي؟ سړي ویل یا رسول الله دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووژل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره وموښلي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خیر دعا ورته وکړه. ورونو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغسې و. خیر کم وخت چې د لښکر صفونه جوړ سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوامر و لښکر ته بیان کړ. ویل جنگ به تر هغو نه شروع کوئ چې زما آخري امرونه درته رانسي. او بیا یې مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یوه خاصه لارښوونه وکړه او ویې فرمایل کم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتئ او خپل غشي وساتئ او حمله مه پر کوئ تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. محترمو ورونو، څرنګه چې پیته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فتنه به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فتنه کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.